د لندن لا سولیسیټر د ټولنیزو پاڼو درنو مینوالو سلامونه ښې چارې. خوشحاله یو چې په انګلستان کې د هغو افغان کډوالو لپاره د معلوماتو یوه ځانګړې لړۍ پیلوو چې دوی دلته له یو لړ حقوقي ستونزو او مشکلات سره مخ دي. دغه معلومات به له اسایلم پروسې پیلېږي او بالاخره تر برټش سټیزنشپ پورې یا هم د انګلستان تر تابعیته پورې رسېږي. نو موږ به دغه لړۍ جاري ساتو او په دې برخه کې زه له فاطمې صاحب نه ډېره مننه کوم چې دوی په دې برخه کې کافي ډېره زیاته تجربه لري، معلومات لري. نو وخت په وخت به دغه معلومات له تاسو سره د لندن لا سولیسیټر له ټولنیزو پاڼو شریکوو. فاطمې صاحب اول خو ډېره مننه او په ضمن کې یوه پوښتنه هم کوم چې دغه د اسایلم پروسه له کومه ځایه پیلېږي او بیا چې کله یو کس راشي دلته اسایلم وکړي او دی بیا کومې ویزې ته د الیجیبل کېږي، کومې ویزې دوی ته ورکول کېږي؟ مننه، ډېره مننه وصال صاحب. شروع به د مهاجرت نه وکړو. د مهاجرت درخواست اپلیکیشن هغه اپلیکیشن دی یا هغه درخواستي ده چې یو کس راځي او د خاوره کې پناه غواړي او غواړي چې دلته خپل مشکلات ووایي چې خپل وطن کې د ژوند محفوظ نه دی او د هغه په اساس باندې دلته پناهندګي ورکړل شي. کله که دا حکومت ته پناهندګي ورکړي نو دوی ته د مهاجرت ویزا ورکوي او د مهاجرت ویزا 15 کلنه ویزا ورته ورکوي او که چیرې د مهاجرت ویزا یې ورته رد کړي نو دوی ته په نامه د HP یو بله ویزا ده چې هیومانیټارین پروټکشن د انساني حقوقو په اساس باندې ورته یو بله ویزا ورکوي چې هغه هم 15 کلنه ویزا ده او د دغه دوه ویزې چې کله دوی ته ورکړل شولې دوی د هغې دواړو ویزو په اساس د ټولو کډوالو حقوقو نه برخوردار کېږي. نو که دی یا د دې کورنۍ دلته هغې ټول دلته ازادانه ژوند کولی شي، اجازه د کار د ضرورت نه لري، هغې ازادانه سفر کولی شي، نو مملکتونو ته بیرته راتلی شي، د ویزې اخیستلو ته ضرورت نه لري. صرف یګانه شرط چې دی چې دا خپل وطن ته باید بیرته لاړ شي ځکه چې د هغې ځای کې دلته د ژوند محفوظ نه دی. په څنګ کې دلته چې څه نور حقوق دي د هغې د بنفیټ حقوق دي، د هاوزینګ حقوق دي، د مکتب، د تعلیم، د کار، د درس، هغه ټول دلته محفوظ دي، هغه ورته ورکول کېږي. او چې کله دوی دا 15 کاله دوره دلته پوره کړله نو هغې نه مخکې چې د دوی ویزا اکسپایر شي دوی باید دایمي ویزې دپاره اپلای وکړي چې هغه نه بعد دوی مستحق د دایمي ویزې کېږي او دوی ته بیا دایمي ویزه ورکوي او هغې نه بعد بیا دوی کولی شي چې 12 میاشتې نور انتظار وکړي د دایمي ویزې د اخیستلو څخه وروسته او بعد هغې نه بیا دوی کولی شي چې خپل تابعیت ته اپلای وکړي او د انګلستان تابعیت واخلي. ډېره مننه فاطمې صاحب کور ودان. نو دا هغه ابتدایي معلوماتو چې تاسو سره موږ په دغه لومړۍ ویډیو کې شریکه کړه. په نورو ویډیوګانو کې به په پرله پسې ډول باندې موږ تاسو ته د هرې برخې او د هرې کټګورۍ مسایل چې دي هغه واضح کوو او تشریح کوو. نو زموږ د ویډیوګانو لړۍ ځان سره تعقیب کړئ.